السلام علیکم ګرانو او زړه ته رانږدې مینهوالو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمند ولرئ او ښه ژوند او خوشحاله شیبې ولرئ. که ښځه خلاصه نه شي دا کار باید وکړئ. ښځه باید د کوروالۍ سره یو ځای خلاصه شي. که چیرې مو زموږ د یوټیوب چینل ځان سره نه وي سبسکرایب کړی، زموږ د یوټیوب چینل همدا اوس نه د ځان سره سبسکرایب کړئ او ورسره څنګ کې د ګنټې نشانه وهئ چې راتلونکي ویډیوګان نه هم تاسو خبر شئ. هغه نارینه‌ګان چې وعدې کړې وي نو په کوروالۍ کې د خپله ښځه خلاصه نه کړي، نو دې ته د جنسي عقیدې ورته پیښې کې. او که غواړئ چې د باره کې ښکلي معلومات درکړم نو تاسو کوشش وکړئ چې موږ ویډیو تر پایه پورې وګورئ، تر څو پورې چې ښځه او خاوند دواړه خلاص شوي نه وي او د فراغت احساس نه وي کړی، نو یو د بل نه نه جدا کیږي. عام طور باندې سړی زر فارغېږي، چونکې ښځه طبعا په طبیعت ډول سره وروسته فارغېږي او جنسي اندامونه یې پټ وي، ځکه یې په انزال کې وخت لګیږي او سړی خو ګرم طبیعت لري، د اندامونه یې ښکاره او بهر وي، نو ځکه زر فارغېږي. طبیبانو لیکلي دي چې که سړی د انزال او خلاصېدو سره سم د ښځې نه جدا شي نو دا کار صحت لپاره ډیر نقصاني دی. د ښځې او خاوند دواړو د انزال او فراغت یوه نښه دا ده چې د دواړو په بدن کې سستي راشي. په هر حال څرنګه چې سړی فارغ شي باید د ښځې د فارغېدو پورې همدغه حالت برقرار وساتي او دواړو د سکون او فراغت بله نښه دا ده چې د دواړو ته د اطمینان خوب راشي. خدای مو کړه که د ښځه د انزال نه مخکې تر سړي جدا شو نو د ښځه زړه د سکون نه کېدلو په وجه به د محبت نه نفرت پیدا شي، او که د تل لپاره قصه همداسې وه نو د دې خبرې لامل به خطره ده چې هغه د خپل خواهش پوره کولو لپاره څه بله لاره ولټوي.